دغه خوب دا تعبیرونه دي د خلکو دغه خوب دا تعبیرونه دي د خلکو او څه نیمګړي ارمانونه دي د خلکو او په ایمان چې بې غیرت او مزې وکړي په ایمان چې بې غیرت او مزې وکړي په ایمان څومره مخونه دي د خلکو او څه پاخه پاخه لوزونه پکې مات شول څه پاخه پاخه لوزونه پکې مات شول څه کچه کچه خویونه دي د خلکو او زه به څومره کتابونه ورته ګورم زه به څومره کتابونه ورته ګورم خو نو دا څومره سوالونه دي د خلکو او ته به وایې د فرښتو په منځ کې اوسي ته به وایې د فرښتو په منځ کې اوسي عجیبه شان عادتونه دي د خلکو او بې له مینې د بل کار نشته زراره پرېږده نور هم ډېر کارونه دي د خلکو دلبر صاحب دغه یو دوه شعر د غزل نه وړاندې وي چې لکه شراب خراب یم لکه شوخي خراب یم بسته چې هر څنګه یې خو زه بیخي خراب یم او څه تورو شپو خراب کړم څه شوګیرو خراب کړم څه لږ ډېر تا خراب کړم او څه قدرتي خراب یم او دا غزل دی وي چې کله کله خو اکثر نه تېرېده کله کله خو اکثر نه تېرېده په ما به بېلتا یو مازدیګر نه تېرېده او چې لیک و د تقدیر نو خدایه څه به مې کول چې لیک و د تقدیر نو خدایه څه به مې کول نو ژوند خو داسې و چې په هنر نه تېرېده او که زه خپلې پښتو او ته خپل ضد نیولې نه وې که زه خپلې پښتو او ته خپل ضد نیولې نه وې وختونه به مو داسې مرور نه تېرېده او نه زه له تا خبر شم او نه ته له ما خبر نه زه له تا خبر شم او نه ته له ما خبر په ما او تا خو دغسې اختر نه تېرېده او بس هغې به برسرې لیونۍ چې کډه یوړه بس هغې به برسرې لیونۍ چې کډه یوړه زرار به بیا د کلي په ګودر نه تېرېده چې د وختونو استراب یم لالیا د وختونو استراب یم لالیا ته خو ښې زه خراب یم لالیا او زه لا هغسې د زړه پر انځخته یم زه لا هغسې په عذاب یم لالیا او عینې داسې درماتېږم د نیمګړي سوال ځواب یم لالیا او ښه نو ته لکه په ما پسې خفه یې ښه نو ته لکه په ما پسې خفه یې ښه نو زه دومره نایاب یم لالیا او چې په یو خندا د ښکلو میینېږي زه هغه خانه خراب یم لالیا چې په یو خندا د ښکلو میینېږي زه هغه خانه خراب یم لالیا او د زرار د بې خدای خبر خو اخله پاڼې پاڼې یم کتاب یم لالیا مننه چې په سر مې وختې اسمان مې کړلې په سر مې وختې اسمان مې کړلې او شکر وباسه چې جانان مې کړلې په سر مې وختې اسمان مې کړلې او شکر وباسه چې جانان مې کړلې او تا په خپل حسن تبصرې کولې ما چې در وکتل حیران مې کړلې او هر څوک ژوند پکې ازغي ازغي و هر څوک ژوند پکې ازغي ازغي و خو لار د مینې وه روان مې کړلې او څنګه د زړه راپسې وخوږېدو څنګه د زړه راپسې وخوږېدو او څنګه په خپلو کړو پیمان مې کړلې او احسان مې ومنه چې زړه مې درکړو احسان مې ومنه چې زړه مې درکړو او ته خو کافر وې مسلمان مې کړلې مننه احسان مې ومنه چې زړه مې درکړو او ته خو کافر وې مسلمان مې کړلې او زراره ته به دلته چا پېژندې راغلې د زړه د کلي خان مې کړلې زړه مې په خوله راغورځوو درپسې زړه مې په خوله راغورځوو درپسې ستا انتظار خو داسې نه و که نه او مور مې ویل چې د جرګو سړی و زما زرار خو داسې نه و مور مې ویل چې د جرګو سړی و زما زرار خو داسې نه و که نه کتی دی دلبر صاحب وي چې لکه د کوره چې څوک کډه یوسي لکه د کوره چې څوک کډه یوسي بغیر له تا مې زړه خالي شو یاره او هغه د غرونو د ډغرې سړی هغه د غرونو د ډغرې سړی هغه زرار خو شرابي شو یاره ډېر ښه ډېر ښه چې ستا د ستم د بېروخۍ لمبو وهلی نه دی زما د زړه زخم خو ما داسې ګنډلی نه دی او اوښکې دې پاکې کړه خبره خو مې واوره که نه اوښکې دې پاکې کړه خبره خو مې واوره که نه یا لیونی نو ستا زرار خو چا وژلی نه دی او نو کله کله دې
چې زما یادونه دي په سترګو کې غړېږي که نه نو کله کله دې په ځان زړګي خوږېږي که نه او څه لیونۍ وه ژړغونې غوندې ودرېدله چا ورته ووایې چې ضرار درته یادېږي که نه مننه وایي چې څه دردونه مې غزل شي څه ټپه شي ستا یادونه مې په زخم کې اوبه شي او که کیسه مې درته لږه غوندې وکړه په ضرار به دې قسم دې زړه خفه شي چې د چا یاد مې په زخمونو کې آباد شي چې څومره هېروم دومره یاد شي او د لونګ ځوانۍ نه دې قربان شم چې په تا پسې خو ښه سړی برباد شي چې د لونګ ځوانۍ نه دې قربان شم چې په تا پسې خو ښه سړی برباد شي او ته چې ما وزنې د کفر ضد جهاد شي زه چې غږ پورته کوم نو فساد شي ته چې ما وزنې د کفر ضد جهاد شي زه چې غږ پورته کوم نو فساد شي او مخکې یو بل غزل وایم چې امید لرم چې ښه به وي او ښاد به یې ساتي امید لرم چې ښه به وي او ښاد به یې ساتي ما داسې مینه کړې ده چې یاد به یې ساتي او نو څه ووایم که څوک یې له تیارو نه رابهر کړي ودان صاحب نو څه ووایم که څوک یې له تیارو نه رابهر کړي پښتون دی جي همدغسې برباد به یې ساتي او نو ته خو د ښایست د دنګو غرونو غرڅنۍ چې دومره حوصله ساتي فرهاد به یې ساتي او ته څه وایې زمونږ قربانو ته حاجت نشته عزیز جانه ته څه وایې زمونږ قربانو ته حاجت نشته ته څه وایې چې جي اسلام آباد به یې ساتي مننه چې ضرار خو د وختونو او رواجونو نه باغی دی چې خیال ساتي نو دغسې آزاد به یې ساتي ډېر